د کندهار د دیارلس سیمې نه یې اړوند د میرزا محمد خان کلاچې سیمه ده. دلته نږدې هر کور د تیرو جګړو په ځانګړي ډول د هوایي بریدونو پر مهال د زیانونو ښکاره نښې لري. د جګړې له امله وران او ویجاړ سوي کورونه او د وژل سوو کسانو په وینو سره دیوالونه لا هم په سیمه کې همداسې پاته دي. د دغه سیمې یو اوسیدونکی ملنګ اکا وایي چې د بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو کې د استوګنې ویجاړ کور رغولي خو لا یې هم ګڼې برخې کنډواله پاته دي. نوموړی وایي د جګړې صحنې نشي بیانولی. دغه ځای اته ځایه دغسې تیارې د غره د سره څخه اته ځایه ویشتلي وو. ګیټ مو دغه وروره دغه دی پروت وي. ولاکه مو درته اوس هم پیدا کړی دی چې جوړ یې کړو. دغه وینې دا د هغه ګیټ ویشتنګ دی. همدې سیمې یو تن قومي مشر وایي د سیمې ټول ملکي خلک د مځکې او هوا له لارې د بهرنیو ځواکونو د بریدونو له امله دومره زیانمن سوي چې حساب یې نسي کېدلی. هغه د سیمې خلکو ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. نه شپه دې نه خلاصه وه نه ورځ دې نه خلاصه وه چې ډېر مسلمانان یا چې ډېر زیان یې لیدلی دی عامو خلکو یې لیدلی دی. ډېر چې زیانمن سوي دي هغه عام خلک دي چې کورونه یې نړېدلي دي، ګیټونه سرایونه سړکان تخریب سوي دي، بلکې چریانې تخریب سوي دي، د اوبو ټانکیانې، مساجد، وجرې دا ټول د منځه تللي دي نړېدلي په دې سیمه کې. بلکې د ترایو د خوا څخه هم دغسې یو حالات وراباندې. د کندهار ولایتي مسؤلین بیا په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو بمباریو او شپنیو پوځي عملیاتو ته د جنګي جنایتونو په سترګه ګوري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس کاري نور احمد سعید وایي داسې هم سوي چې د ملکي خلکو د استوګنې ډک کورونه د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو او عملیاتو پر مهال باندې په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. په کندهار کې د یرغلګرو قواو په بمباریو او شپنیو چاپو کې ولسي خلکو ته بې حسابه ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي چې د دې دقیق حساب او هغه شمېر تر اوسه پورې جوت سوی نه دی. دلته داسې پیښې رامنځته سوي دي چې په یوه چاپه کې او په یوه بمبار کې په لسهاوو ملکي خلک شهیدان سوي دي. د تیرو جګړو پر مهال د کندهار شمالي ولسوالۍ چې د جګړو د مرکز په توګه یادېدې تر ټولو ډېر زیان لیدلی.